د هغې نه بس سوال ډېر ور کړی دی چې استخاري مونځ دا څنګه په څه طریقه باندې د استخاري د منځه مسایل دا خو تفصیلي مسایل خو مختصر به تاسو ته بیان کړو. استخاره په اصل کې په اصطلاح کې د مطلب طلب الاختیار یعنی یو شی غوره کول، مطلب دا چې زما د سوچ او فکر او اراده هغه شي ته واوړي چې د الله خوښه ده، دې ته استخاره وایي. یعنی دعا غوښته چې یا الله زما د زړه یو طرف ته مطمئن کې چې ته پرې راځي. او د علماو په دې باندې اجماع ده چې د سنت طریقه ده. صحیح بخاری کې د حدیث جابر رضی الله عنه کان النبي صلی الله علیه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران. رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته استخاره په هر شي کې هوا. او د افسوس خبر ده چې نن سبا استخاري لري مسلمانان خبروم نه دي. نن سبا به نوې طریقه راوته زموږ د ملکونو کې چلیږي، ټلیفون به وکړي پیر صاحب ته او مولوي صاحب ته زما دپاره استخاره به کې وکړه، زه هغه صحیح د مولوي صاحب ته بیا راشه، زه بیا راشه مطلب نه ځان سره سره وړه استخاري خو داسې په نهره خېټه باندې هم نه کېږي، بل سړي له استخارې کې لکه مطلب دا چې ته ما ته ټلیفون وکړي چې زه واده کوم ته دغه جنۍ ګورې چې ښکلې ده که نه ده، واده ته کوې جنۍ په ما باندې ګورې. دلته یو مولوي صاحب پکې یو دوکهباز و، خلکو له دوکې مو ورکړې وې، هغه د خلکو به ورته ټلیفون کوو چې لکه ما خوب لیدلی، نه ده به ورته وایي صبر ټلیفون بند کړه زه اودس وکړم نه. بیا به ورته لږ صبر بیا ټلیفون وکړه مولوي صاحب صبر وکړي 2 رکعته لمونځ وکړي. هغه به دا التماس وکړي چې بس د اسمان نه راکوشش کړي چې اودس یې بس یې وکړو او 2 رکعته لمونځ یې بس یې وکړو چې دی به ګوره څه تعبیر راوباسي. بیا چې به په زړه کې سره تلو هغه به یې ووایي خو لږ را سړی به مطمئن کو چې زمونږ هغه جعلي او نقلي کار نه دی چې بس تعبیر موږ بس 2 رکعته لمونځ وکړو او اودس بس یې وکړو. د دا ټول پالتو خبرې استخاره به پخپله کې څوک د چا دپاره استخارې نه شي کولی، ځکه چې ته دا غواړې چې ستا زړه مطمئن شي په یو خبره، الله به ستا زړه مطمئن کوي که نه د هغه به مطمئن کوي. نه دا غلطه طریقه ده چې کومه رایجه ما پسې هم دی خلک راشي راته ووایي زه داسې اراده مې کړې دې کار ته که استخاره وکړم. زه چې کار ته اراده تا کړې وي استخاره ته وکړه نو زړه بیا زما مطمئن کېږي که ستا دا به مطمئن کېږي. اوس د دې جواب راکړه، نه دا کمزوري خبره ده. جابر دغه حدیث کې دا دي چې کوم په صحیح بخاري کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم اذا هم احدکم بالامر، کله چې په تاسو کې څوک د یو کار اراده وکړي. و دې کې ته یو فایده ذکر کړمه، په هغه کار کې استخاره کېږي چې هغه مباحي، په واجب او په حرام او په مکروه په دې کې استخارې نه کېږي. لکه اوس زه استخاره کومه چې د قرآن د تلاوت وکړم او که نه، یا زه استخاره کوم چې سهار منزل لاړ شم او که نه، یا استخاره کوم چې د حج وکړم او که نه، یا استخاره کوم داسې بل کار کې، یا استخاره وکړم چې د سګرټ وڅکه ښه او که نه به یې ښه. نو په حرام او په واجبو کې استخارې نه مباح کې کېږي، مکروه کې هم نه کېږي. مکروه مطلب چې نه کولې غوره دي، اوازې نه کولې غوره دي. داسې کېدی شي چې یو کار سنتي یعنی نه واجب دی نه مباح دی او نه مکروه دی او نه حرام دی، خو سنت طریقه یعنی غوره طریقه ده. داسې کېدی شي چې 2 کارونه جمع شي او دواړه سنتي او ته استخاره دې دپاره وکړې چې کم یو پکې مخکې کمه بیا صحیح ده. او په واجب کې کله نه کله استخاره کېدی شي، مثال لکه یو سړی حج له ځي او خبر شو چې په لاره باندې ډاکوان راوتي دي او دنیا حاجیانو نه مالونه واغوستو صحیح پکې مړم کړو، استخاره وکړه چې آیا دې کال له وکړم که نه را روان کال له وکړمه، دا هم کولی شي. او دا مې تاسو ته د فایدې لپاره دا خبره ذکر کړه. او زما مطلب دا نه چې ډېرو سوالونو جواب ورکړم او په دې مو خوشحالېږو، مطلب دا چې تاسو پوه شئ، بس دغه مقصد دی. او الله به دې خبره باندې ګواه دی. نو ځکه زه کوشش کوم چې په خبره کې خبره راوباسو چې دا مسلمانان رونه او خویندې ټول ښه پوه شي، الله سبحانه وتعالی موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي. بیا دلته بله مسله ده، یوه مشوره ده، بله استخاره ده.
استخاره به مخکې کې که مشوره به مخکې کې دي کې د علماو اقوال دي راجح قول او واضح او مضبوط هغه دا دی چې د استخارې نه مخکې به مشوره کې او مشوره به د نیکانو او د هوښیارو خلکو سره کې. اوس مثال کې ته لاړې په یو بېدینه پسې نه الله پېژني نه الله پیغمبر پېژني هغه نه مشوره لري نه به د لازم داسې مشوره کېدي چې درکې شریعت خلاف ځکه خو د الله نه هېرېږي نه اول به مشوره ویلي د هغې نه بعد استخاره وکړه اوس د الله سره انسانانو نه د هوښیارو خلکو نه د مشوره اوس الله ته خبره پرې چې الله څه وایي. نو رسول صلی الله طریقه ښودلې ده او مختصر دغه ده ما تاسو ته چې دې خپل احکام دي هغه بیا په خپل ځای کې چې ته بیانو. رسول صلی الله چې کله تاسو کې څوک د یو کار اراده وکړي فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه دوه رکعته لمونځ دې وکړي د فرضو نه علاوه مته چې فرضو پسې استخاره نه کېږي دا خو د حدیث نه واضح شو د دې لپاره به دوه رکعته جدا کې ثم ليقل بیا وبکې دا دعا ووایي اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا أقدر. یا الله زه استخاره کومه ستا د قدرت تانه سوال کومه ستانه ستا فضل غواړمه فإنك تقدر ولا أقدر ته کولی شي موږ یې نشو کولی ستا طاقت شتي زموږ نشتي وتعلم ولا أعلم تا ته پته شتي موږ ته پته نشتي وأنت علام الغیوب او ته په پټو خبرو باندې معلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر یا الله که دا کار د هذا الامر کې به دغه کار ووایي دلته خو هذا الامر په دې ورځ کې چې عامه خبره خپل کار به ووایي خیر لی فی دیني ومعاشي وعاقبة امری یا الله که دا کار زما دپاره خیر پکې په دنیا کې او په آخرت کې او انجام ښه فاقدره لی ویسره لی یا الله زما دپاره احسان کړي ثم بارک لی فیه بیا پکې برکت واچي. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري یا الله که دا کار هغه نوم به واخلي دا کار زما دپاره شر په دنیا کې او په آخرت کې او انجام یې ښه نه فاصرفه عني واصرفني عنه یا الله زما نه واړې او ما تې واړې واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به او یا الله په کوم ځای کې چې خیر یې هغه مې بیا په قسمت که او ما پې بیا راضي که. دا به دوه رکعته چې وکړو سلام دې وګرځو د هغې نه بعد به دعا غواړي. بعض علما وایي چې د حدیث کې دا دي چې د دوه رکعتو په آخره کې نو دا چې کله د تشهد پوره کړي تحیات پوره کړي درود ووایي بیا به دا دعا ووایي بیا به سلام وګرځي نو دواړه جایز دي که داسې کې او که داسې کې خو کومه چې مشهوره طریقه د هغه دا ده چې سلام به وګرځي او بیا به دا دعا وغواړي دا یاده کړي د دعا ځان سره او که چاته یاد نه نو د کتاب نه هم کولی شي کتاب چې ځان سره لاس کې ونیسو دا دعا ووایي نو هم دا جایز دي. او دا هغه وخت پورې چې د عربۍ دا کتاب ته پیدا کې یا په د عربۍ باندې ځان پوه کې یا د دعا یاده کې نه هغه وخت پورې پښتو کې مې انشاءالله ویلی شي خو د هغه وخت پورې دا نه چې همیشه طریقه شي غوره دغه ده چې دغه دعا یاده کې کومه چې راغلې ده په حدیثونو کې. بیا په آخره کې یو مسله یا دوه یو پر سړي استخاره وکړه او زړه مطمئن نه شو بیا یې وکړه بیا مطمئن نشي یو طرف ته بیا یې وکړه او بیا یې وکړه. دا بعضو رونو دا مطلب چې یو پیر سړی وکړي بس بیا به ټقه او پړقه او کار به کېږي نه یو پیر دې وکړه څه نتیجې ته ونه رسېدې بیا یې وکړه او بار بار